لوړو زده کړو وزارت د 1402 هجري شمسي کال کانکور ازموینې مخکښ داوطلبان د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې وستایل. د 1402 کال کانکور ازموینې مخکښ داوطلبانو لپاره د ستاینې غونډه د لوړو زده کړو وزارت له لوري په کابل پوهنتون کې جوړه شوې وه چې د یاد وزارت رهبرۍ ترڅنګ پکې د افغانستان اسلامي امارت د بیلابیلو تعلیمي ادارو مشرانو، استادانو، د روان کال د کانکور مخکښو داوطلبانو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. غونډې ته د وینا پر مهال د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي ندا محمد ندیم صاحب د 1402 کال کانکور ازموینې ټولو بریالیو په ځانګړي ډول مخکښو داوطلبانو ته مبارکي وویله او ژمنه یې وکړه چې په تحصیلي برخه کې به ورته د امکان تر بریده اسانتیاوې برابرې کړي. موږ د خپل جانبه دا تاسو ته وعده درکوو چې ستاسې د ترقۍ، ستاسې د ظرفیتونو د ارتقا، ستاسې د تحصیل د ښه پرمختګ او د ښه شفافیت دپاره چې څومره توان په موږ کې موجود دي انشاءالله هغه به ټول پر کار باندې اچو. سرپرست وزیر د هیواد تحصیلي بنسټونو لپاره نویو بریالي شویو داوطلبانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حق به نه ضایع کیږي او په وینا یې چې محصلین مکلف دي څو په بشپړ ډول حاضري ورکړي. او بل دا اطمینان درکوو چې د عالی تحصیلاتو میدان نن هغه میدان نه دی لکه پرون چې و. دلته هسې وختونه هم انشاءالله نشي راتلی چې چا به نوملیکنه وکړه په کال کې به 2 وارې 3 وارې پوهنتون ته حاضرېدی، نور به غیر حاضر و. یو چا به ټول وخت په درسونو تیر کړی و، خو چې کله به بیا د امتحانو د کامیابۍ وخت راتلی غیر حاضر به په اولو په 2 نمبر کې و. دا واقعي کامیاب به شاته پاته و. هغه وختونه نه دي غیر حاضر و محروم ته دا وخت نه ورکوو چې دی چې فوقالعاده کامیاب سي. د لوړو زده کړو وزارت ته محصلانو چارو معین مفتي محمد طاهر احمد د سږکال کانکور ازموینې بریالي نمایندان په زده کړو کې مثبت او د پرمختګ فکر ته وهڅول او هغوی یې مخاطب کړل څو داسې علم ترلاسه کړي چې نورو ته یې خیر ورسیږي. اوس چې زموږ دا محصلین او د ټول افغانستان پوهنتونونو ته راغلي محصلین دا علم حاصلي عصري علومو کې یا په مدارسو کې علما راځي دیني علوم حاصلي، طالبان راځي لوی دورو ته، تخصصاتو جامعو ته راځي. دا دواړو لپاره یو شی ضروري ده چې دغه علوم په دغه نیت حاصل کړي چې د الله عز وجل دغه دین به قایمي مستحکمي به دغه نظام به قوي کیږي، دغه ولس کې به اسلامي روحیه راځوندی کیږي، قوي کیږي به. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت مالیې او ادارې معین مولوي صبغت الله وسیل او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رئیس مولوي غلام خیدر شاه احمد نور هغه ویناوالو چې د هیواد په آبادۍ کې د ځوانانو په رول، دیني او عصري زده کړو ته د ځوانانو هڅولو او په ټوله کې د ژوند د اړتیاو په اړه د پوهې ترلاسه کولو اړوند خبرې وکړې. په یاد ستاین غونډه کې د 1402 کال کانکور ازموینې عمومي اول نمره محمود د ازموینې د نورو ممتازو ګډونوالو په استازولۍ د لوړو زده کړو وزارت د دغه اقدام ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې زده کړې به د هیواد د پرمختګ او نورو سره سیال کولو په موخه ترسره کوي. په پای کې یاده غونډه د سږکال کانکور ازموینې مخکښو ګډونوالو ته د یو پایه لیپټاپ کمپیوټرونو او ستاینلیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده.